او د ټولو نه اهم جز چې په دې کې دی نو هغه نیشن بلډر دی او هغه استاد دی. استاد چې په کومو حالاتو کې دی په موجوده زمانه کې ډېر پکې داسې دي چې هغې نااهله دي، هغې نه ډیزرو کوي چې هغې استادان وي، خو ډېر پکې داسې شته چې هغې غواړي چې د قوم له کار وکړي، محنت وکړي، ماشومان د مستقبل لپاره تیار کړي، خو هغې ته هغه اپارچونټي نشي ورکولی. دا خالد ایوب صاحب دي، دا ټول ملګري د دې ګواه دي چې ما تېر 19 کاله د دې دپاره فایټ کړی دی چې زما تعلیم چې دی هغه زما وسایلو سره کنزسټنټ نه دی، زما تعلیم زما وسایلو سره هماهنګ نه دی. زه ګني کرم او ته سبق په ما باندې د تماکو ووایې، زه ډاکټر مې په کار دی او ته زما بچي ته انجینیري ښایې. زما چې کوم وسایل دي، زما تعلیم دی د هغې مطابق شي، زما ادارې دی د هغې مطابق شي چې زما بچی زما د غرونو منرلز وپېژني، زما بچی زما د هایډل پاور کیپسټي وپېژني، زما بچی زما د معاشري مسایل وپېژني. د هغې نه پس چې موږ تعلیم حاصل کړو نو زموږ د وطن هر څیز به قیمتي شي او دا یو فرست سټپ دی ټوورډز اکنامک ډیولپمنټ. خو سوسایټي دا ورسره مست ده، غلو له، ډاکوانو له، شکمارو له ټیلنټډ خلک نه راځي. ته ښکلې معاشره جوړه که، پرامنه معاشره جوړه که، ته بیا ګوره چې د جهان تکړه تکړه خلک تاله راځي او تا سره هغه غټو غټو پراجیکټونو له اوږې ورکوي چې ستا د اکانومیک ډیولپمنټ طرف ته لار جوړه کړي. ډېره مننه، تاسو به ډېره ښکلې ماهرانه رایې موږ له راکړه او ډېرې ښکلې خبرې به یې وکړې. تعلیم سر که موږ دا پروګرام کې خو موږ ستاسو د رایې اظهار وکړو، موږ واورېده. ستاسو په لنډو الفاظو کې داسې ویلی شئ چې اوس موږ دا کوم د اقتصادي پرابلمز دي، کومې مسلې دي، نو د ځوانانو د پارټ نه څه کول پکار دي، دوی له څه کول پکار دي؟ مطلب دا دی چې موږ حکومت صرف اکاونټیبل کړو او ځان ته خلاص کړو، داسې خو نه کېږي که نه. د دې باندې لنډه خبره وکړئ چې بیا د عثمان علي صاحب نه زه د تاسو چې کوم ډسکشن وکړو جی ما درته دا خبره کلیر کړه جی چې دا یو کلیکټیو ایفرټ غواړي، اجتماعي کار on the part of the government, on the part of the people, on the part of the teacher, on the part of the media، ټول به پکې انکلوډ دي. خو درې خبرې د ټولو نه اهمې دي. یوه دا چې خالد ایوب صاحب چې کومه خبره وکړه د چاینا، چې چاینا یو څیز په 2 روپۍ جوړوي، نو هغه زه په 8 روپۍ خرڅولی شم دلته، خو پاکستان یې په 10 روپۍ جوړوي، نو هغه زه په باندې په 10 نشم خرڅولی. د دې بنیاد دا دی چې چاینا ته وګورئ چې هغې څنګه دغه ځای ته رسېدلي دي. هغې په زموږ نه یو کال پس آزاد شوي دي، خو هغې ساینټیفیک ویژن سره مخکې تللي دي. ساینټیفیک ویژن څه ته وایي؟ You have institutions with skilled people who can transform their mineral wealth, mineral resources into marketable product consistent with the affordability of the society and community. تو چې داسې ادارې لري چې هغې کې ماهران استادانی چې هغه ستا یوت ته هغه هنرونه وښیي چې ته خپل وسایل په 10 قسمه طریقو باندې چې اوریجنل ریسرچ ته وکړي، نو ته د یو څیز د 2 روپو هم جوړولی شي او د 100 روپو هم جوړولی شي. چاینا دقه کړي دي، دغې ته ساینټیفیک ویژن وایي، په دغه لار موږ له تلل دي. بله اهمه خبره د ټولو نه دا ده چې ستا معاشره به په مخ کې الاغیزي چې ستا په معاشره کې سوشل جسټیس وي. زه که دلته یمه د یو ضد د لاسه به یم چې او زه پښتون یم او دا زما خوره ده، کني دا خوره ما له هغه لایف نه راکوي چې کوم ما له امریکا او یوروپ او جاپان راکوي. نو سوشل جسټیس چې په کومه معاشره کې ني، لکه دا ډېره پاپولر خبره کېږي وینسټن چرچل باره کې چې هغه کله سیکنډ ورلډ وار طرف ته ته نو هغه خپل قاضي القضات چې ورته وایو موږ د چیف جسټس، هغه ته وایي زما په وطن کې انصاف کېږي، تاسو انصاف کوئ، چې هغه ورته وایي آو، نو هغه ورته وایي گو هیډ وذ د وار وی ویل وین اټ. چې کله ستا په وطن کې انصاف کېږي او معاشره خوشحاله نو هغه د هغې د وطن د ازادۍ دپاره سرونه قربانوي او په قوم باندې ځان وجني، په وطن ځان وجني،
نن زما وطن کې انصاف نه کیږي او جی په دې وجه زه او ته غریب خلک یو او جی. غټو خلکو ته انصاف نه ملاویږي دغسې. نو دې کې ملکونه سروایول نشي کولی انجام خطرناکي او د ټولو نه اهمه خبره بله دا ده د هر چا دا خیال دی او د هر چا دا سوچ دی چې یو ساینسدان لیبارټرۍ ته ننوتو او چې دی واپس راځي نو په F-16 کې به ناست دي او بمونه به ورسره د دنیا نه ټول نه ټاپ اټم بم به جوړ کړي مونږه خلک ساینس دی ته وایو او جی ساینس دا نه دی ساینس د 500 کالو د یورپ د امریکې د جاپان افرټ دی او جی، یو چې سفر دی. هغې په پازیټیو طریقه باندې د انسانیت د ښېګړې دپاره بالکل او جی اول استاد ټرین کړی دی بیا شاګردان پیدا کړي دي هغه شاګردانو او استادانو په شریکه ادارې جوړې کړي جی، دي جی. او دا کومې ادارې چې درته ما ووایي چې په هغې کې داسې هنرمند استاد دی چې هغه ماشومان په دې ټرین او کړي جی. چې ستا وسایل چې جی. کوم اویلیبل دي هغه مارکیټیبل پروډکټ ته ټرانسفارم او کړي نو هغې ملکونو ته موږ ترقي یافته وایو جی، جی. دا ډیفینیشن دی موږ داسې نه کوو او جی. چې چا سره ډالري او پونډ یې نه ګنیا ترقي یافته دی او جی. او چې چا سره روپۍ ده یا افغانۍ ده نو هغه ترقي یافته نه دی ترقي یافته هغه دی جی، جی. چې هغه سره ادارې دي او هغه ادارو کې دا طاقت دی جی. چې هغه داسې استادان لري چې کوم له هغه ټریننګ ورکولی شي چې معدنیات د موست سوفیسټیکیټډ پروډکټ ته ټرانسفارم کولی شي جی او د ځان او د همزولو قومونو جی. ضرورتونه محسوسولی شي جی، جی، جی. او تللی شي جی، جی. لکه ستا په وطن کې بجلی لاړه او جی نو تا سولر پینل نه دی جوړ کړی جی. خو جاپانی ایټالین آسټریلین هغوی د- امریکن کینیډین جی. تاله سولر پینل جوړ کړی دی جی، جی. د دې مطلب دا دی چې هغې د همزولو قومونو د ضرورتونو نه هم خبر دي بالکل جی. نو چې دکه پوی ستا په ادارو کې او یي جی. نو ته ترقي یافته ٹھیک یې شو. او که دا پوی ستا په ادارو کې او ني جی. دا د انډیویجوالز کار نه دی او جی. دا او د اجتماعي ادارو او د معاشري اجتماعي او جی. کار دی بالکل. نو مونږه لکه دا یره مونږ ښکاره کوو چې مونږ کمپیریزن نشو او کولی جی. خو چې کوم آرټیفیشل انټیلیجنس راغی او دغه ترقۍ وشوې او جی. نو که مونږ ویل لرو او جی. نو دا دومره ګران کار هم نه او دی جی، او جی. زمونږ قوم کې همت شته تکړهوالی شته غیرت پکې ٹھیک شته ٹھیک شو. او مونږ ځان وجلی شو جی. خو حکومت او د سرپرستي اعلی پکار ده، واکداران مدد پکار خو ده. په آخر کې به دې له راځو جی چې دا حکومت خو مونږ جوړو او جی نو دې مطلب دا دی چې زموږ عوامو کې د اویرنس خبره چې کومه کیږي او دا د ټولو نه اهمه ده بالکل بالکل د عثمان صاحب دغه خبرې سره به موږ خپل پروګرام ختم کوو چې د ټولو د روټ کاز چې کوم دی نه هغه هم دغه دی چې پولیټیکل اویرنس نشته موږ هغه